زما حق دې تا ته ووړي خو چې ستا حق ماته روان او دې به لګي د لویشت ځمکې دپاره به پرزول کوي دا یوه لویشت ځمکه چې ته لاندې کې دا به څومره غنم وکړي دی کې به څومره آبادۍ راشي کمره به پکې راشي چې لویشت ځمکه لاندې کې دا نن یوه لویشته او په میدان محشر کې به دا اووه لویشتي او ستا غاړې ته به یو امیل پروت وي او تاق دا به دې غاړې ته پروت وي او د الله په دربار کې به حاضري کوي الله دربار ته به ورځي دا به یوه لویشت نه وي چې مرله دې لاندې کړه دا به مرله نه وي دا به اووه مرلې ځمکه به دې غاړې ته پرتې او د الله په دربار کې به حاضري کوي ستا حق دې راوړي خیر زما حق دې در واوړي خیر دی خو چې ستا حق په ما راشي هلته بیا نشم حدیث مبارک کې راځي قیامت په ورځ به یو کس راشي په سټ په یې اوښ ناست د چا په سټ په غوا ناست چې چا کوم شی لاندې کړی د چا په سټ په پټي پراته د چا په یې به دا ونې پرتې علاچیانو بنډل به یې په سټ پروت خو چې کوم شی چا لاندې کړی هغه به یې په دې سټ پروت او دی به میدان محشر کې را رواني وی با اغیثنی یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیب امداد امداد دیر بد حالت کی اے حالت تمیوں گورا اغیثنی یا رسول اللہ دا اللہ حبیب امداد میں وقت نبی علیہ السلام فرمائی چی دا کسمال راشی زبط انتاق زبا ورطوام چی زنستا امداد نشم کولے ما تا تویلیو چی مالا با دسی حالت کے نرازی چی پتا دبل بندہ حق تی مالا با دی حالت کے زستا سفارش نشم اسی به ګرځي په میدان محشر کې د چا په سټ په اوښ ناست و د چا به غوا ناست د چا به ځمکه پرته امان غواړئ امان امان چې یو کڼ کې درته د چا روان کړي کڼ کې